الله نبی فرمای من ادعا ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار. چا چې دا هغه سیز داوا وکړه چې د باغی کې هیڅ قسم حق نه وي، دا هغه سیز داوا کول چې ستا پکې سنئ، فليتبوأ مقعده من النار، دا سړی د ځان له په اور کې د ناستې ځای تیار کړي چې څه نشته به یو ځای کې ستا او داوی کې او داوی چې رب داوا خو باردار ونه ده څه پکې ملاوي داوا باردار ونه ده. سړی چې مجبور شي چې زما په مال ته داوا وکړي یا زه راولګم او ستا په مال داوا وکړم او ستانه لس کناله ځمکه ونیسم، ته به خامخا جرګې والا ته وایې چې سړي له یو کنال ورکړې خو نه هوره ده پاتې شي که نه، په دې به فیصله کېږي. بیا به فیصله به دې کېږي. بیا داسې مسلمانان جرګمار هم نشته دی، نه قانون شته دی چې دې سړي ته ووایي چې صیب ستا پکې څه نشته، ستا په دې کې هېڅ هم نشته، داسې په هوا باندې دعوې کوې. دا د دې سړي حق دی او د دې مثالونه موجود دي. د خلکو د شلو کالو ځمکې، د څلوېښتو کالو ځمکې په هغې باندې پیسې ورکړې شوي دي، د هغې رسیدونه موجود دي او بیا هم سړی رالګي په هغې باندې دعوه کوي. خو جرګمار خو نشته که نه. ما په تېره خطبه کې ویلي وو چې داسې دا خلک ځي جرګو مرګو له نور چې څوک چاله لاړ هغه له خبره کوي، چا چې د چا به دیره کې چای وڅکو د چا د طرف نه لاړ هغه له به خبره کوي، که دی وړلی او که دی پړلی. داسې جرګمار ما ونه لید چې دی لاړ شي او دی هلته موقع ته وګوري او دی ټول سچویشن معلوم کړي او بیا ورته دا پته ولګي چې زه چا راوستی یم دا سړی به باطله دی، دا سړی پړ دی په دې مسله کې او هغه ته ووایي چې صاحب خفه کېږم خو کاته دې ګډه وړه ده، ستا په دې کې هېڅ هم نشته. داسې جرګمار ما ونه لیده، داسې سپین ډاګی سړی، داسې حق ګویه سړی دا ما اوسه پورې ونه لیده. ځوانو خلک د یو بل ډېر لحاظ کوي، ډېر زیات لحاظ کوي، د الله لحاظ نه کوي، د عدل لحاظ نه کوي، د انصاف لحاظ نه کوي، د مخ لحاظ کوي، د پیسو لحاظ کوي، د نسب او د مټ لحاظ کوي. د چا مټې چې مضبوطي که نه خلک د هغه سړي په تله کې کاڼی اچوي. غریب سړی څوک به ګولې هم نه ولي او نه د غریب سړي دپاره څوک خبره کوي. غریب سړي ته وایي ته ګزاره کوه خیر. الغرض د الله نبی فرمایلی دي من ادعا ما لیس له، چا چې د هغه څیز دعوه وکړه چې د ده پکې څه نه و، د الله نبی فرمایي ځان له دې ګورې ځای تیار کړي چې څو پورې دا شی پرېښی نه وي، حواله کړی دی نه وي، څونه کلونه چې استعمال کړی دی هغه آمدن دی یا ماپ کړی نه یا دی واپس کړی نه وي. نو د الله نبی فرمایي فلیتبوأ مقعده من النار، دا سړی د ځان له په اور کې ځای تیار کړي. دا زما عزتمندو هغه عمل دی چې انسان په هغې باندې اور ته داخلېږي. دا ګورې معمولي خبره نه ده. دعوه به کوې خو هله به دعوه کوې. د دې وجې نه حدیث کې راغلی دي د الله نبی فرمایي که چېرته ګواهان نه وې، که چېرته ګواهان نه وې نو بس خلکو به دعوې کولی. بیا نو خلکو به هر سړی به رالګېدی او دعوه به یې کولی چې لکه دا زما دی هغه زما دی او هغه زما دی. د دې وجې نه شریعت ګواهان مقرر کړي دي، قسمونه مقرر کړي دي. دا د دې لپاره مقرر کړي دي چې څوک بې ځای او عبث چېرته د وینې دعوه ونه کړي، چېرته د مال دعوه ونه کړي.